سلامونه نیکي احترامات بریالټي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو ملګرو، هیله لرم تاسو به راته روغ جوړ نن اوس په دې ویډیو کې تاسو ته د کاناډا ورچوال فایر امیګریشن د جاب یا د دندو د نوملیکنې طریقه درښایم چې څنګه کولی شئ دغه دند ته نوملیکنه وکړو. که چیرې تاسو د دوی لایف نه وي جوین کړی نو دوی ویلي وو چې موږ به تاسو ته یو په ویډیو ریکارډینګ کې یو لینک درکوو چې له لینک څخه تاسو کولی شئ چې دغه دند ته اپلای وکړئ یا موږ به تاسو دند ته ومنو. نو ملګرو، دغه ویډیو کې به تاسو ته ټوله طریقه درښایم. که چیرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی وي چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ، ویډیو ته یو لایک هم در سره وکړئ. ملګرو، تاسو ته به د دغې جاب د نوملیکنې لینک به تاسو ته ما په ډسکرپشن کې درکړی، په لینک باندې کلیک کړئ. نو ملګرو، تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاصوي، جاب ان کاناډا امیګریشن ټو کاناډا، یعنې د مهاجرینو لپاره وظیفې یا دندې. دلته په اپلای نو باندې ورته کلیک وکړئ، لاندې بیا په اپلای نو باندې ورته کلیک وکړئ. ملګرو، دا په اپلای نو باندې مشکل کلیک وکړئ. دلته به تاسو یو نوم ورکړئ، خپل نوم به ورکړئ. ملګرو، دلته زه یو نوم ورکوم، دا نوم به ورکړئ. په لاست نیم کې به خپل تخلص ورکړئ، مثلا زه یو تخلص ورکوم. په ایمیل ادرس کې به تاسو یو ایمیل ورکړئ. په فون نمبر کې به تاسو خپل د کوم هیواد چې وایي، مثلا افغانستان، زه افغانستان یو نمبر ورکوم، یو نمبر مو ورته ورکړو. نو ملګرو، دلته په دې کې هاو اولډ ار یو، تاسو د څو کالو یې، مثلا تاسو به چې څو کالو وایي هغه به ورته انتخاب کړئ. ملګرو، کنټري اف دغه پوښتنه کوي چې تاسو د کوم هیواد یې. ملګرو، دلته به تاسو افغانستان ورته انتخاب کړئ. سټیزنشپ پوښتنه کوي، بیا به هم تاسو افغانستان ورته انتخاب کړئ. هاو ګوډ ان یور انګلیش، تاسو په انګلیسي باندې څومره پوهیږئ، دا کې تاسو په کوم لیول باندې انګلیسي باندې پوهیږئ هغه ورته انتخاب کړئ. تاسو ملګرو ته بیا لیکل دي چې هاو ګوډ از یور فرنچ، تاسو په هغه باندې څومره پوهیږئ فرانسوي ژبه باندې، هغه به لیول به تاسو ورته انتخاب کړئ. ملګرو، له هغه وروسته تاسو دلته چې کومې وظیفې لپاره اپلای کوئ هغه به ورته انتخاب کړئ. څومره وظیفې چې تاسو غواړئ له هغه ټولې دلته ورته ولیکئ، تاسو له هغه پر اپلای کولی شئ. ملګرو، دلته تاسو ته لرځي دا کې چې تاسو څه ډول دندې کولی شئ، هر ډول دند ته اماده یې. ملګرو، دلته لیکلي لوګ ان امیګریشن ټو کاناډا ریډي فور اني جاب، یعنې زه ټول دندې کولی شم چې په کاناډا کې وکړم. ملګرو، ته لیکل دي چې تاسو آیا دایمي پاتې کېدل غواړئ چې په کاناډا کې. نو ملګرو، یس باندې به ورته کړئ، ځکه چې هر څه غواړئ چې دایمي په کاناډا کې پاتې شئ. نو له هغه وروسته ملګرو، دلته تاسو ته راځي چې آیا تاسو واده شوي یا مجرد یې. نو ملګرو، که واده شوي په یس باندې، که مجرد وي په نو باندې ورته کلیک وکړئ. نو ملګرو، دلته تاسو ته بیا راځي چې وټ از د بیسټ وی ټو اپروچ یو، موږ کومه غوره لار ده چې تاسو سره په دې باندې اړیکه ونیسو، چې موږ تاسو سره کانټیکټ وکړو، اړیکه در سره ونیسو. ملګرو، هغه کومه لار چې تاسو لکه ایمیل چې دا سکایپ، واتساپ، د ټول چې کوم اسانه لار وي تاسو هغه ورته انتخاب کړئ. ملګرو، ما درې ورته انتخاب کړو، ایمیل، واتساپ او فون کال. ملګرو، دغه مو چې کله ورته انتخاب کړل، هغه وروسته اټچ یور ریسنټ سی وي. ملګرو، تاسو خپله سی وي دلته ورته اپلوډ کړئ. نو ملګرو، دا ځای کې به تاسو خپله سی وي ورته اپلوډ کړئ. نو ملګرو، که چیرې تاسو د سی وي جوړولو طریقه نه وي زده، نو کمنټ وکړئ، زه به تاسو د سی وي کاناډا په سایز کې سی وي جوړولو طریقه هم در وښایم. نو کمنټ وکړئ، زه به تاسو ته هغه ویډیو هم اپلوډ کړم. نو ملګرو، ما سره اوس سی وي نشته، زه سبمیټ باندې ورته کلیک کوم. سبمیټ باندې مو چې کلیک کوم ملګرو، دلته ملګرو اون یور مور فیلډ هاو اني ایرور پلیز چیک اني ټرای اګین. ملګرو، دلته لیکلي چې تاسو غلطي کړې ده. ملګرو، دلته خو تاسو وکړئ چې ما سی وي نه وکړه اپلوډ، ځکه زما رجسټریشن کمپلیټ نه شو. نو که چیرې تاسو دلته سی وي ورته اپلوډ کړئ، په سبمیټ باندې کلیک کړئ، ټول معلومات که سم اپلوډ کړئ، نو تاسو ثبت نام به ترسره شي، تاسو ته به ایمیل وشي. نو تاسو چې کوم دلته لارې ورته انتخاب کړي، ایمیل، واتساپ، په هغه باندې به تاسو سره اړیکه ونیسي. لکه تاسو هلته فون نمبر ورکړی، ایمیل مو ورکړی دی، نو د ټول لارې تاسو کولی شئ چې د دوی سره اړیکه ونیسئ، تاسو ته به ایمیل راشي. نو ملګرو، که چیرې تاسو د سی وي جوړولو طریقه نه وي زده، نو کمنټ وکړئ، زه به د هغې ویډیو هم درته اپلوډ کړم. نو دغه وه د دې وظیفو لپاره د اپلای کولو طریقه. نو که دا ویډیو مو خوښوي د ملګرو سره شیر کړئ. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما در سبسکرایب کړئ. ښه وختونه، ښې شېبې درته غواړم. مننه.